ارزو مې زړه کې په سلګو شي ته به کله راځې ارزو مې زړه کې په سلګو شي ته به کله راځې د صبر ساه مې په سکنېدو شي ته به کله راځې. سلامونه ستړي مه شئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به راته یاستئ او خدای دې وکړي چې اونۍ به تاسو په خیر او په خوشحالۍ باندې تېره کړې دي. تاسو به ګورئ چې بس دلسوز صافي څنګه دا پټو او دا پکوله په سر کړې ده. البته داسې سیمې او داسې ولایت ته راغلی یم چې دغه سیمې کې دغه سټایل او دغه شیپ ډېر زیات رواج دی. کونړ ښایسته ولایت ته راغلی یم او د کونړ نه را په دې خوا ته تاسو به د لارې انځورونه لیدلي وي. د انګام ښکلې ولسوالۍ ته یې راغلی یم. هغه ولسوالۍ ده چې واقع د غرونو د ښکلاو څخه ډک دي او واقعیت چې ډېره سرسبزه ولسوالۍ ده. نو دلته هم ډېری ځوانان د چکر او د بنډارو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او دلته هم لرې سیمو نه ځوانان کله کله راځي. نو ما غوښتل چې تاسو ته د انګام ولسوالۍ ښکلاوې در وښیم او دلته به د ځوانانو نه خوږې زمزمې ټوکې ټکالې واورئ. تاسو زموږ ملتیا وکړئ او چکر خپرونه په د انګام ولسوالۍ کې وګورئ. ګلون لکه څنګه چې د خپرونې پیل اناونس کې مې وویلې بس د انګام ولسوالۍ کې یم د کونړ ولایت دا ښکلې ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده. نو دا هغه ولسوالۍ ده چې بس ډیورن په کرښه باندې پرته ده. نو دا تاسو چې ګورئ دا د وطن ګلونه دي ویاړونه دي سربازان دي. بس اخرنۍ سرحد ته زه هم دخوا ته راورسېدلم د دې دلته پوسته د دې سره به خبرې اترې وکړم چې د دې وخت ژوند دلته څنګه تېرېږي او دی دلته څنګه چکرې مکرې بنډارونه او خوا ته څه شی کوي او که نه. سلام ټول ستړي مه شئ ته ستړی مه شئ ستا نوم؟ زما نوم نقیب الله دی. نقیب الله جانه ته دلته سرباز یې که ضابط یې؟ ضابط د بلوکو د پوستې. ښه ضابط یې. نو وخت ژوند څنګه تېرېږي د انګام کې وظیفه څنګه ده دنده؟ ولا شکر دی ولا خیر و خیرات دی بس امنیت دی انشاءالله بس شکر دی. ښه په خیر تېرېږي. نو ته ستړی مه شې ګرانه ستا نوم؟ دی اوس نوم یې عبدالوهاب دی بس. عبدالوهاب جانه د کوم ولایت دی ته خپله؟ هم د خپله د کونړ ولایت یم د انګام ولسوالۍ یم. د انګام ولسوالۍ کله چې د وظیفې په محل کې یا دندې په محل کې څومره زیات تاته خوند درکوي او د وطن سره دې څومره مینه لري؟ بس وطن خو زموږ وطن دی د وطن سره ډېره مینه لرم او د خپلې وظیفې نه ډېر خوشحاله یم او په حال وظیفه د اجرا کوي دلته بس د انګام ولسوالۍ کې او ښه خوشحاله د خپلې وظیفې نه. پهلوانه ستړی مه شې ډېره ښه سلا دې پیدا کړې ده بلکل همدغه تا ته لګېږي. ستا نوم؟ زما نوم رضا ګل. رضا ګله داسې راته ښکاري چې 3 ورځې د ډوډۍ نه یې خوړلې همداسې ده؟ والله ډوډۍ خو خورو انشاءالله. خورې ډوډۍ د ملګري دې راته وایي زموږ د ټولو حق دا خوري رښتیا وایي؟ والله بس زه ملامته کړی یم نو ملامته کړې دا خولۍ دې لږ زر لرې کړه چې سم دې وګورو. نو وظیفه څنګه ده په دا انګام کې؟ والله وظیفه خو ښه ده ښه خوشحاله ښه راضي وو څنګه ډز مز خور شی ښه صحیح آماده ده آماده ده موږ پرې ډز کولی شو؟ والله ډز خو بس تاسو خو موږ ډارېږو ډز یې نه کوو. نو د وظیفې د دې څومره زیات خوند اخلي او دا راته ووایه چې د انګام دغه کلی په چیش په نوم باندې یادېږي؟ دا کلی دا ځای د دوبندو په نوم باندې یادېږي او موږ پکې ښه خوشحاله یو راضي یو ښه صحیح. ډېر ښه. نو ملګرو سره چا سره ډېر زیات داسې فري ګپ لګی د کله چې د وظیفې په محل کې مثلا په پوستو کې بعضې ملګري ډېر زیات یو بل ته نږدې وي داسې ګپ شپ لګوي څوک دې ډېر ځوروي او څوک ته ډېر ځوروي؟ والله دغه لالا جان مې ډېر ځوروي. لالا جان دغه لالا جان ډېر لرو هغه ستا خوري ټول خوري هغه ستا بس د ما په نوم باندې دوی ټول خپل خوري. هغه در سره ګپ شپ ډېر لګي؟ ډېر زیات. نو ضابط صاحب دا تاسو کومه جالبه خاطره شی لرئ؟ ولا فعلا خو څه نشته چکر خپرونه مو کله لیدلې شمشاد؟ ولې نو ګورو شمشاد تلویزیون تعقیبوو بس تلویزیون لرو دلته خپله بس ګورو انشاءالله. مننه. پهلوانه ته څنګه چکر خپرونه ګوري؟ والله ګورو انشاءالله. هم دلته راغلو ستاسو خواته موږ به ستاسې احوال واخلو دا سرحدي ځي ته راورسېدلو اخر ځي ته د کونړ. نو شعر و شاعري ټوکې ټکالې داسې چې د ټولو حق خوري خو په سندرو کې به هم همداسې تکړی. والله بس یوه ټپه به درته وکړم. یوه ټپه خو نه کېږي دا ملګري دې راته وایي دا ډېرې ښې کوچانۍ سندرې وایي. ضابط صاحب څنګه چل دی؟ بس ښه دی کوچانۍ سندره به ته وکړي. یوه ټپه خو نه کېږي او تاسو نه به څه وایي؟
بس پهلوان پیر حلوا کوي بیا به ګورو موږ خو جدا دی کله چې پهلوان ډوډۍ خوري جدا خوري تی جدا خوري خبره صحیح ده هغه سره وغږېږي نو بیا انشاءالله موږ ته هم چې څه یاد وو بس خپله هڅه به وکړو د هغې پورې یاد کا تاسو اجازه خو ده چې پهلوان یو شی وویل ځکه چې سرګري ده او د دې په څنګ کې وظیفه ده دنده ده دې کې چې دا ګپ شپ ټوکې ټکال نه وي بیا خوند هر شی یاد لري ټوکې ټکال ښه صحیح ده بېغ زموږ په نمایندګۍ تاسو خو اجازه ده تاسو ورته لږ زره چکچک وکړئ بیا زه یې هلته منم دا دی پهلوان وای د سپینې خولې سطر مې مات شو د زاولو ټک مې سربازانو وبېدله چکچک شه یاره سربازانو ښه وای په عسکرۍ یم د خفه نه یم خفه په دې یم چې رخصت نه راکوي نه وای 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 ته رښتیا خفه یې او نه خفه خو نه یم بس خفه به نه اوسېږې رخصت به درکوي درته نور څه درته نه درځي ته نه ټپې تا خو ویل زه سندره درته وایم ولا سندرې خو نشم کولی نه هغه د سرباز سندره دې هم نه دی یاد دا نه نه هغه مې نه دی یاد دا غږ هم خراب شوی دی یخ ده دا زه یخ ده که نه غږ کومه دی زه خو په یو هغه کې راغلی یم او ته خو اوس راغلی نو مونږ خو همدلته پراته یو ښه نو اوس نو ستا نوبت دی نو چې هر څه یې تا نه وي نو بس موږ اجازه ده ضابط صاحب ورته اجازه بیخي اجازه ده شی بس نو ټول اجازه ده اوس سندرې ټپې موږ ته خو لا شی نه یاد خو ټپه دوه به ته وکړم وای چې مې ابۍ دادا خبرېږي ماله بېزنه کوزنه په ململ تړلي وینا وای کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ وطن ستا د بدن منګه یو غړي ستا په ژوندون کې مشتون بېلا تا مړی وای ته مې صادر لمانځو د ډوډۍ شکورې زمونږ وای ته مو صادر لمانځو د ډوډۍ شکورې زمونږ کورې زمونږ وطنه مورې زمونږ ډېره مننه په ویاړ ښه چکچک کوئ پهلوانه دې ته وایي زمزمې ته هم بیا وایه چې یاره ولا بس ما زمزمې نه دي یادې نه بس ښه زه صحیح ده ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شولم تاسو ته ښه دنده غواړم او په دې هیله باندې یم چې همیشه راته کامیاب او سرلوړي واوسېږئ سندره بس د چا ګورئ زیاتره چې ورته ډالۍ کړم تاسو ټولو ته ضابط صاحب بس د ټولو په نمایندګۍ باندې د همایون خان سندره راته نشر د همایون خان سندره کوه خامخا به ورته ډالۍ کړم او که نه وه یوه بله ښایسته سندره به ورته ډالۍ کړم ډېره زیاته مننه خوشحاله شولم چې تاسو مې ولیدلې تاسو ته ښه دنده غواړم ژوندی استاد راتګ نم ډېره مننه کوم ودا مننه دوستانو تاسو چکر خپرونه په دانګام کې وګورئ کونړ ولایت په دغه ښکلې ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې نو دلته دا د غرونو ښکلاوې واقع چې یو څه زیاتې دي نو په دې هیله باندې یم چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ د خپرونې نه خوند واخلئ مسافر یم زندگی زما دردمن ده ستړی مسافر یم زندگی زما دردمن ده شوګیرو بسری د خپل یارانو لري پسرو لمبو بسری تو بچی یادوي بچی بتا یادوي مسافر خپل کوسي سحر سبا یادوي د پردیس دا زندگی ډیر غم جنادا د پردیس دا زندگی ډیر غم جنادا ستړي مسافر یم زندگی زما دردمن ده ستړي مسافر یم زندگی زما دردمن ده دلدار دې کړه نه دا خبر نه
مزدوري دې کړې نه دا خبر نه یې شاعري خپله دنیا دا ملنګ یارا شاعري دې کړې نه دا خبر نه یې چې بېله تا اختر وي که په رښتیا اختر وي تا به یادوم لالیا دا د ژړا اختر وي یم ملنګ یار مسافر اسحاق می یار مسافر د خپل وطن نه لرې کوم روزګار مسافر چې جدایي مې په نصیب کې له وطنه ده چې جدایي مې په نصیب کې له وطنه ده ستړی مسافر یم زندګي زما دردمنه ده ستړی مسافر یم زندګي زما دردمنه ده ستا نه بغیر راته د ژوند لاره ازغنه ده ستا نه بغیر راته د ژوند لاره ازغنه ده ستړی مسافر یم زندګي زما دردمنه ده ستړی مسافر یم زندګي زما دردمنه ده ګلونو ستړي مه شئ ښه راغلاست تاسو چکر خپرونه په دانګام کې ګورئ د ښکلو او ګلالۍ ځوانانو سره او دا غرنۍ سیمه کې واقع چې غرونه ټول د دې ښکلو ښکلو ونو څخه ډک دي چې هر غره ته یې ګوري نو زړه دې نه کېږي چې ترې نه راکوز شي هره خوا ته چې ګوري بس ښکلا او موسم لري دا چې د ژمي موسم هم دی او دا چې په اوړي موسم کې راشي بیا ځان ته ښکلا لري او خواته یې غرونو باندې یو څه واوره هم وهل شوې ده نو دا ښکلی او ګلالۍ ځوان ګورم چې بس په دې شنه پټي کې دلته ناست دی غنمانو ته او د دې په څنګ کې خواته سیند بهیږي او دا د انګام دا ښکلې هوا نه خوندونه اخلي تنا ته سلام ستا نوم ورجانه زما نوم ولي دی او د دانګام د ولسوالۍ د برکلي اوسېدونکی ولي جانه دلته تنا څنګه ناست وې په دې پټیانو کې چې مې ولیدلې نو زه د سیند هغې غاړه وم هلته راځه چې دا ځوان وګورو څنګه چل دی چا نه خفه شوی دی شوقي پرې زور کړی دی نه بس سهار وختي ومال چې تازه هوا به مو واخلو دلته به یو څه ارامه شو دې لپاره دې پټو ته راغلی وم نو همیشه دغسې په چکر چې کله راوځي تنهایي راوځي که د ګاونډیان ملګري څوک در سره نه راوړي بس نور کله خو ملګري انډیوالا نه خو نن داسې ځان له راووتل چې راځه دا ځان چکر مو ګورو چې څنګه خوند کوي او که نه بس د انګام کې زیاتره بس په چیشي باندې ته خپله بوخت یې او کومو سیمو ته ډېر په چکر ځي بس د انګام ولسوالۍ چې دا اخري داس ساحل چې همدې ته موږ په چکر باندې راځو ځکه چې ټول ځنګلات دی او ځنګلات زما په خپله ډېر زیات خوښېږي نو بس زموږ خپرونه چې د دوه برخې ده ذهني پوښتنې لرو شعر و شاعري زمزمې دا چې موږ کونړ نه دلته راغلو د انګام ته او په دې لار او په دې ستونزو په دې هغه کې نو تاسو نه به ارومرو څه اورو بس روزانه تاسو خو چې روانه زه به خپل هم د موبایل کې یو شعر کې مصروف وم هغه مې کاته ځان سره ترانم کو نه مس یو شعر ځان سره مې راړولی او چې تاسو راغلی یو کوهین هم دغه به راته زه ویم کوم شعر دی نو افسوس په داسې چې ژوند نو دا خو بیا موږ جړی که د خو زه خیر تی لږ ترانم کې وایي څومره درنه وه څومره ډېره ناکراره وه شپه چې د قاتل اجدها خوله کې ایساره وه شپه وایي لارې کوڅې وې وینې وینې او سلګۍ وې سلګۍ د یوه داسې خونړي ناورین هنداره وه شپه وایي څومره تنکۍ نازکې مینې هدیرې شوې پکې د ډېرو هیلو جنازو په اوږو باره وه شپه وایي چا د منزل لاره راټوله له قدمه لاندې کړه چا په زخمونو کې روڼه کړه تر سهاره وه شپه او په ګلابونو ورېدلې وه د وینې پرخه
د افق وړانګې خونورینې وي خماره و شپه. دا د یو چا شعر دی، شعر راته نه دی معلوم، خو چې مطلب زما ډېر زیات خوښ هم دا مې ځان سره راکړو. فضل لالا دې په جړا کو نه پوهېږم اوس بیا تصویر صحیح اخلي او که نه ته خو به په جړا شوی نه یې نه کامره خوځوي وي نه صحیح ده. ښه هغې ته هم ډېر زیات خوند ورکوي دا ماسک شعرونه بیا ډېر زیات مصروفه وي په دې شعرونو کې. کله چې وطاق کې را سره وي دا شعرونه راته وایه. بس ولې نه ولې اوس نو لږه زمزمه شه تړلې زمزمه هم درته کوم. یو ښکلې سندره زمزمه که ډېر عاشقانه ماحول دی او ډېر ښایسته غرونه وي. کو په شګو کې ژوندون وي ربه بومې زی ساراله، په سودا کې ناز او رنګ وي ما مرۍ ورکړه سوداله. په شګو کې ژوندون وي علي ټکر وایي که نه؟ او دا سردار علي ټکر دی. مننه تا ته ښه وختونه د چا سندره ته ډالۍ کړو؟ یو نوي سندرغاړي سندره مې ښه ده، یو مسته سندره چې مسته سندره وي زموږ د هغه سره برابره ماحول سره. زه ښه وختونه انشاءالله په څو به ګورو. مسکورم آباد هر کله راځه. ښه د دوستانو نومانو بس د شیپو ټیپو سټایل هم کونړیانو غوندې برابر کړی دی، پکول مکول او پټو هر څه. ځکه نو چې راغلی یم دانګام ته د کونړ خیرنۍ سرحد ته، هغه سیمه ده چې واقع ځان ته ښکلا لري. غواړم چې تاسو ته د شور او احساسات څه ولولي او د دې دانګام د غرونو ښکلاوي تاسو ته در وښیم. ورځو په ګډه سره سندره ګورو، وروسته د هغې چکر خپرونه په دانګام کې وګورئ. لاس نیولې راولې جانان جانان
راځه چې ورشو پتا به وینم د کونړ شین کې باغونه چینې دي یخې ښایسته درې دي پکې لږې یخ بادونه راځه چې ورشو پتا به وینم د کونړ شین کې باغونه چینې دي یخې ښایسته درې دي پکې لږې یخ بادونه چینې دي یخې ښایسته درې دي پکې لږې یخ بادونه. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم او په دې هیله وانیم چې تاسو د چکر خپرونې نه یو څه خوند واخلئ. دا د انګام ولسوالۍ ده، بس چې راغلی یم دو خواته د ښکلو او ګلالیو ځوان خواته تاسو دا ښکلي غرونه ګورئ. بیا دلته ځوانان بس داسې د اوبو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري، د سیند غاړو ته راښکته کېږي د چکر او د بنډار لپاره. دا هم هغه ځوان دی چې بس راغلی دی نن چکر ته، دو خواته راوتی ته ودرېږه چې دلته څه کوي. سلام ستا نوم؟ السلام علیکم، زما نوم مامور دی. مامور جان خپله مامور که نوم دې مامور دی؟ نوم مې مامور دی. نوم دې مامور دی. څنګه ځان ته په چکر راوتی څه شی کوې دې سیند غاړه کې؟ موږ دلته په چکر راغلي بس پورته خواږه سیمې چې کومه دي دا پاکستان مخکې به پورته تلو چکر ته غرونو ته. اوس یې پاکستان په دې لویو توغندو ولي اوس هلته نه شو تللی. اوس کته راځو بېرته ملک ناامنه دی، ولسوالي ناامنه ده، وضع خرابې دي، سړکونه خراب دي. صاحب وروره چې بس پاس نه شي ورختلی. تنها راغلی که نور ملګري دوستان در سره دي سیند غاړې نه بس د افشار نه دې خوند واغستو که نه؟ بس ښه خوند مې ته واخیسته، خو اوس چې بېرته کور ته ځم نو پاکستان توغندې راځي والله چې کور ته مېله کېږي. کور دې پاس هغه اخرنۍ سرحد کې دی؟ په هغه اخرنۍ سرحد کې دی، په هغه ځای کې چې هغه پاکستان یې په توغندو ولي. وخت ژوند څنګه تېرېږي هلته؟ بس د شنو بټو نه د ښکلو دنګو دنګو غرونو نه خوند اخلي؟ ښایسته ژوند تېرېږي او ښه خوند تېخلو، خو چې بس دا پاکستان دا ظلم نه کوي او امن راشي زموږ. خیر وبشي. چکر خپرونه دې کله شمشاد نه لیدلې؟ ډېره ډېره. موږ نو اوس راغلو بس راغلي یو دي د انګام ښکلو غرونو ته. له تاسو نه به ښایسته زمزمه به واورو، ښایسته سندره به درنه واورو، ځکه چې په دا غرونو کې چې څوک اوسېږي سندرې هم اوري، غرنۍ سندرو بیا سندرو سره خو ډېر زیاته لیوالتیا لري که څنګه؟ ډېره ډېره. د چا سندره راته لږه زمزمه کې؟ د امین الفتح د کرم خان. ښه چې هر یوه دې زده بس زمزمه یې کړه. هېڅ شی نه راځي نور، خو صرف چې تاسو مېلمانه راغلي وئ نو زه به ته دا ووایم چې بس چې مېلمانه راغلي وي د مېلمانو لیاز یو څه ګراني لږه ښایسته سندره خو راته زمزمه که په دې ښکلي غږ کې دی. صحیح ده که نه؟ هېڅ څه راته نور نه دي زده، خو زه به ته دا ووایم چې په ترانم کې بیا وایه چې هر څه راته وایه. د کرم خان سندره ده وایي غوزان جانان ته رسومه په زلګي مې راورېږي او شوي مودې دي لارې اوږدې دي. بس دقه مې زده ده. دغه بیا لږ زره راته لږ په ترانم کې ووایه غوزان جانان ته رسومه لږ په طرز کې. غوزان جانان ته رسومه په زلګي مې راورېږي شوي مودې دي او لارې اوږدې دي. وای 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 ځان ورته رسوي نو؟ ځان ورته رسوم. د واقع چې دا د جمعې شپې یو څه اوږدې دي. واده دې کړی؟ نه واده خو مې نه دی کړی. دا چې دې وویلې چې ځان جانان ته رسومه څه خبره ده؟ نه هېڅ څه نشته. شعر کوم بل شی نه لري؟ نه بل څه شی نه راځي. ښه ډېر ښه. نو له تا نه کومه ذهني پوښتنه هم ونه کړم؟ وکړه. ذهني پوښتنه درنه وکړم؟ وکړه. ته راته دا ووایې که نه که چېرته په سوډان کې یو ماشوم پیدا شي، صحیح ده؟ نو د هغه ماشوم غاښونه به څه رقم دی؟ د هغه ماشوم غاښونه خو نه وي. ته څه پوه شوې؟ چې نوی پیدا شي د هغه ماشوم غاښونه نه وي د شپږو اووه میاشتو پورې. بیا صحیح ده، بیا د تکړې کنډاسي. ډېره زیاته مننه کوم. ښه وختونه خوشحاله شولم. د چا سندره ورته ډالۍ کړم؟ د کرم خان. د کرن خان سندره کوه هغه او که نه یوه بله ښایسته سندره. صحیح ده؟ تا ته ښه وختونه خوشحاله شول. ښکلی او ګلالی ځوان بس مامور جان چې بس هغه د ښکلي غره نه راښکته شوی دی دلته بس په چکر باندې راغلی دی د سیند خواته د ځوانانو او ملګرو سره. ملګري یو خواته ولاړ دي، لږه زمزمه یې وکړله خو نور څه ورته نه و یاد، خو پوهېږم چې زده یې و خو ځان یې رانه پټ کړو. خیر نو څنګه چل که ګزاره به کوو ورسره. سندره یې وغوښتل د کرن خان که هغه به ورته ډالۍ شي که نه یوه بله سندره. بیا هم چکر خپرونه په ښکلي ولسوالۍ کې د انګام کې وګورئ.
لونګینا او د زنې سره مې دیوال کندې کندې کنا دانې دانې یا پسې نه پروتې لونګینا جوړ کړې مای ای بوی دې نورو لا ورزنا دانې دانې زار شم ولې درته کار شم دانې دانې و پسې نه پروتې لونګینا په ګلابي کوکې دې بیا خولې رازینا دانې دانې وخوږه جانانه دا مې واوره دانې دانې وپسې نه پروتې لونګینه او د ځان نه زیاته ومینه تا سره کومه دانې دانې وپسې نه پروتې لونګینه او جوړ کړې ما یې ای بوی دې نورو لا ورزینا دانې دانې ګلونو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. تاسو چکر خپرونه په ښکلي او ښایسته ولایت کې دانګام کې د ښکلا او ګلالۍ ځوان سره ګویا لاسونه خو ډېر داسې داسې کوي خدای خیر کړي څه خبره ده بس دلته یې وړه دیره جوړه کړې ده نو دا دیرې په دې مازدیګري کې بیا د ځوانانو بنډارونه دا ځان ته یو خوند کوي نو دا چې ورسره رباب په منګی نشته دی خو خیر هغه به اوس دی راته په خولو باندې وایي یو څه خوند پرې واخلو داسې خو نه کېږي که نه سلام ټول ستړي مشئ ستاسو وعلیکم السلام زما نوم عبدالبصیر قاضي خیل دی او پیرن په دانګام ولسوالۍ کې موقعیت لرم دا راته وایه قاضي خیل صاحب چې دلته څنګه بس په دې مازدیګري کې راوتی د چکر او د بنډار لپاره څه شی وروره ډېرې ښایسته سندرېنې لري دا دانګام دی او دانګام کې ماشاءالله ډېرې ښایسته سندرېنې پوه شي مونږ ګورو چې دا خبره د خپله ښکلا زیاته کړو نه ښکلا یې ګورې ښه ډېر ښه ته ستړی مشې ستا نوم کاغذ زما نوم ادبار خان دی او دانګام اوسېدونکی یم او راوتې یو مازدیګری دی بس د غاړو کې دا شیلې میلې کوو ډېره ښایسته علاقه ده او ډېر خوند موږ له راکوي ډېره مزه راکوي بس دا چې د نوم ادبار خان دی خلک در باندې اعتبار کوي او که نه او رښتیا همداسې ده همدغسې ده دا څه وایي قاضي صاحب قاضي خیل صاحب وایي را باندې اعتبار کوي یاره انشاءالله مونږ خو په پیرن اعتبار کوو زمونږ مشر دی او آینده دې الله خیر وکړي نو نو زیاتره مازدیګري کې دلته بس په چکر راوځي که نور مازدیګري کې هم راوځو نور هم داسې ګرځو راګرځو چې کم وخت هم طبیعت ومني خو دا مازدیګری ډېر سورناک ډېر خوند کوي نو څنګه رباب منګی در سره نشته که هغو سره هغو سره ما هم ولې لګي خو اوس موقع سره سره نشته اوس نشته اوس نه موږ هم دا ځل راغلو نو د خواته د کونړ خیرني سرحد ته چې بس غواړو د ځوانانو شور او احساسات دلته خلکو ته وښیو تاسو کې به له څوک شته دی شوقي سندرې ګپ شپ نو رباب منګي سره چې مینه لري سندرې به غږونه یاره یو دوه ټپیزې به ته ډالې کو په سر کې یو دوه بیت وایي ته راته ټپیزې وایي او دا تره به راته داسې اعتبار صاحب د ترانم ډېره ښه ده وایي ډېر یادونه دي زما پکې پراته وي ډېر یادونه دې زما پکې پراته وي پس له مرګه کومې ګورې تصویرو ته وروره ټپیزه داسې ده وایي جنۍ وړه د یارۍ نه ده جنۍ وړه د یارۍ نه ده او قمقله مور یې وله سترګې توروي نه دا څه وایي دا اعتبار او یو داسې ده وایي د لختي نه ټوپ کا بیا راټوپ کا لختي نه ټوپ کا بیا راټوپ کا چې د وربل روپۍ دې ګډې وډې شي نه احتیاط کو چې ونه غورځي که نه خامخا همداسې به کېږي انشاءالله نو بس دا راته ډېر شوقي ښکاري سم ادبار خان خو ډېر شوقي دی ماشاءالله او بل دې د ډېرې خپرونې سره ډېره مینه لري بس نو چې داسې بس رباب په منګي خپرونې سره مینه لري نو سندرې به هرو مرو درته درځي ښایسته ترانه م راته وکړه چې ترې خوند او راشه جانانه او ورځ د دیدن ده او بیا به نه وي دیدنونه او راشه جانانه او اول دې ویل چې را مین شه او راشه جانانه اول دې ویل چې را مین شه او راشه جانانه او راشه جانانه وی وروستی دیدن دی او بیا به نه وي دیدنونه راشه جانانه اعتبار خان او راشه جانانه زه لرې لرې او راته ګوره او راشه جانانه وای هلکه سړی خو ډېر غمجن دی که نه وایي زما پستا مینه ماتېږي او راشه جانانه
راشه جانانا درسته دیدن دی او بیا به نوي دیدنونه راشه جانانا هغه هم په دانګان کې که نه او زما دې څه وکړه چې لاړې راشه جانانا زما دې څه وکړه چې لاړې راشه جانانا او راشه جانانا وایي وروسته دیدن دی او بیا به نوي دیدنونه راشه جانانا والله چې ډېره مزه یې وکړله خوند یې وکړو که نه ما ته هم بس ډېر زیات خوند راکړو دا زمونږ ستړیا دی په الله یقین وکړه تاسو چې راغلي یاست لکه مونږ چې چېرته د اختر په ورځ تاسو سره مېلاو شوي یو په درځو مونږ چې پوه د وخته نه به راغلو هو همدغسې دا بیا راشئ بیا موږ به سور هم برابر وي زموږ سره مانګې او رباب هم وي هر شی به مکمل وي نو ډېر غټ خوند یې وکړ ډېره مزه یې وکړه زموږ سره سور برابر کومه خوشحاله شولم تاسو ته ښه وختونه ښه ژوند درته غواړم په دانګام کې ډېر زیات خوشحاله شولم سندره تر چا ډالۍ کړه د تاسو څخه ډېره مننه چې تاسو دومره تکلیف وایستو زموږ خواله راغلی او الله پاک مر کله راوله وروره تاسو زموږ دلته په اصطلاح باندې مېلمانه یاستئ او که ډالۍ کوئ نو ټولو ورونو ټولو کونړیانو ته د کرن خان چې کومه سندره ستاسو خوښوي پوه شي زما بس که هغه واغه کني یوه ښکلې سندره د کونړ وه یا د یو بل سندره وباخله یاره که د کونړ سندره دا د کونړ غلام احمد او باډې له مزه څه حساب دی دا کونړ غلام احمد او باډې له مزه ته دا لږ ووایه راته وای د کونړ غلام احمد باډې له مزه او تا خو ډېر وجلي دي نه د کونړ غلام احمد باډې له مزه ځکه دا وه دا ورته ډالۍ شي که نه یوه بله ښایسته سندره صحیح ده ډېره مننه ډېره مننه هر کله راشئ هر کله راشئ وروره هر کله راشئ ډېره مننه خوشحاله دوستانو واقع چې ډېر زیات خوند یې راکړو د دوی سره مو وبس دا روغبړ وکړو د دوی دا چکرونه مې دلته ولیدل ځکه مازدیګری دی بیا په مازدیګري کې دوی راوځي داسې په چکر او بنډار لپاره نو دا چې موسم یو څه بدل شوی خو خیر که ژوند بیا به اوړي کې هم د دوه هوا اخلو ځکه چې د دې غرونو ښکلا بیا هوا ده کې نور هم ډېر زیات خوند کوي ډېره ښایسته سندرې یې راته زمزمه کړې ښکلې ټپې یې راته وویلې بس سندره یې وغوښتله که چېرته هغه وه نو هغه به ورته ډالۍ شي که نه یوه ښکلې سندره وروسته د هغې چکر خپرونه په دانګام کې مه هېروئ
مینه پتا یما ما واړوي وطن ته زما او یار مې نادان دی زه د خیالي ممند یما ما واړوي وطن ته زما او یار مې نادان دی ما واړوي وطن ته زما یار مې نادان دی دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم بس راجګ شلو د پاس د دانګام دغه ښکلو غرونو ته واقع چې غرونه یې لکه څنګه چې ښکلي دي او لندې سیمې هم د ښکلاو څخه ډکې دي ولسوال صاحب چې دی بس موږ سره هم ډېره زیاته همکاري وکړله او دلته د سربازان غرونه ګورم چې دی هم بس په دې غرونو کې دي مال چې د دو اول هم تاسو ته در وښیم او د دې سره خبرې اترې وکړم ولسوال صاحب خپل ځان تاسو ته په لنډو کې معرفي کړي سلامونه ستړي مه شئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د شمشاد تلویزیون ټول کارکوونکو او ټول وطنوالو ته سلامونه وړاندې کوم ستاسو د لارې نه زما نوم محمد رحمان دانش شهر دانګام ولسوال تاسو بیا هم ټول ستړي مه شئ ستا نوم څه دی زما نوم محمد هاشم دی دانګام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم د کوم ولایت یې خپله او دا راته ووایه چې وظیفه دنده څه د کونړ ولایت یم د کومې ولسوالۍ د دانګام ولسوالۍ خپله د اندیز یې او هم د دې ځای یم او محلي پولیسو کې وظیفه اجرا کوم تاسو ستړي مه شئ ستاسو نوم زما نوم احسان الله دی بریدمل د قطعې ملتي یم بریدمل صاحب دا راته ووایه چې کله بس په دې غرونو ته راجګېږي کومه سیمه دې ډېره زیاته خوښېږي د دانګام کومه خوا ته ډېر زیات ګوري ولا دا غرونه منظرې دا ډېر خوند کوي او موږ ورته خوشحالېږو شنه منظرې ټول غرونه پوښلې دا غرونه افغانستان دی تاریخي معلوم دی په ټول جهان دی زنده‌باد په ټول جهان دی نو څنګه ډز مس خو کوي او ډز مس خو ډېر خطرناک ډز کوي دا راکټ لانچر دی وروره د دانګام دا سره ولا سلا خو ما مالته پاتې کړی پیکا وم تاسو موږ سره راځئ او بلې مننه ولسوال صاحب نو ډېر زیات خوشحاله شولو چې تاسو مو دلته ولیدلې په دې هیله باندې یم چې دې ملک کې د خدای تلپاتې سوله او امن راولي نو چکر خپرونه دې لیدلې چکر خپرونه شمشاد کله کله تعقیبوو دا خبرونه ګورو نو سپورټ ښه پروګرامونه دي هم دا چکر پروګرام لرو د ځوانانو لپاره یو ښه د خوشحالۍ او تفریحي پروګرام دی خیر اوسې خپله د دانګام کومې سیمې ته په چکر ځي بیا خپله د وظیفې له دندې نه بغیر زه د جمعې په ورځ یا د مازدیګر په وختو کې د خپل کاري ټیم سره زه کلیو کې خلکو غم ښادۍ کې برخه اخلو خوشحالۍ کې برخه اخلو کلتوري غونډو کې کله مشاعرې ملګري راټولوي او ځکه مشاعرې په دې غرونو کوو نو خوند هم ترې اخلو بس دې سره د ځوانان چې مصروفېږي او د وطن یو احساس او مینه هم داسې پیدا کېږي ډېره زیاته مننه کوم ستاسې د مینې محبت نه زموږ خپرونه چې دا دوه برخې لري شعر و شاعري د ذهني پوښتنې دي داسې ښکلی شاعرانه ماحول دی د چکر ماحول هم دی او د دې په څنګ کې وظیفه هم ده په دې کې چې بیا لږ زره ترانه وي شعرونه وي او ټوکې ټکالي دا بیا څنګه خوند پکې کوي نه ښه ده د ژوند هره برخه کې د هر کار لري او انسان خدای پیدا کړی دی دا شعر و شاعري هم پکې دی ادب پکې دی څوک سندرې وایي څوک سیاست باندې خبرې کوي دا ازاده ده چې خبر مشکل نشته زموږ خپرونه چې دا دوه برخې لري ذهني پوښتنې لرو او د دې په څنګ کې شعرونه دي زمزمې دي ترانوم دي نو د ملګرو دي راته هغه ځینې اوازونه وکړل همدا سړی دی که نه وایي دا ډېر ښه چې کله بس سنګر په وخت کې یا ملګرو سره یې ښه ترانه هم کوي سندرې وایي غرنۍ سندرې خو شکر الحمدلله ویلی شو خو داسې بس چې هر څه دي زده ولسوال صاحب هم دلته دی نور ملګري یاران هم دي دا د همسنګر تاسو خوښه ده که نه بس خوښه ده زه به اول ذهني یو پوښتنه د ولسوال صاحب نه وکړم صحیح ده صحیح ده شعر څه شی خو راته نه وایي شعر خو ډېر د ذهني پوښتنه وکړه دا شعر دی په هر صورت خو یو ذهني پوښتنه به وکړم ذهني پوښتنه داسې ده که نه ولسوال صاحب چې د انسان په وجود کې هغه څه شی دی چې ته ورته وایې مه راځه راځي او که ورته وایې ریشه بیا نه درځي دا به څه دا فکر کوم شونډې دي که نه څه پوه شولې ما چې درته وویلې کولا پاتې شي چې راشه بیا بندې شي شونډې بیا دغه شي ولسوال صاحب زبردست ذهني پوښتنې ته دې سم ځواب راکړو ډېره مننه ستاسو اوس به د دې نه لږې خوږې زمزمې واوره ځوانان دي واوره ځوانان نو ته به لږه ښایسته سندره راته ووایې صحیح ده که نه چې یو څه خوند څه قسم سندره ته هر څه چې دې زده هره سندره چې اوري راته وایې
د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دی څه نری نری باران دی باران او جانانه فکر ورته وکړه څه نری نری باران دی باران او د دانګام په غرو کې ګرځه څه نری نری باران دی باران بس دی وروره نور خو شمه اوس داسې مه وایه چې باران را باندې دلته ونشي خیر دی وریځې هم ډېرې زیاتې ګرځي راګرځي که نه د چا سندره سپیشل به تا ته ډالۍ ما ته د ماسټر حیدر سندره کومه سندره خدای څه نوم یې قرآن چې نوم یې نوم خو هېرېږي نوم یې هېرېږي مینه محبت داسې کارونه کوي هو که نه څنګه مینه دې کړې ده مینې خو هم ډېرې کړي دي ولې نه دي ناکامه شوې که کامیابه شوې یاره ډېر به کامیابه شوي خو ناکام شوي هم څومره مینې دي کړي په هره کوڅه کې ستا واژه او د خاورې سم مینه ده نو خاورې سم ډېره بیا زنده‌باد زنده‌باد بس تل دې وي ژوندي دې وي د وطن سربازان همدوی دي چې موږ یو ډېره زیاته مننه کوم د ماسټر علي حیدر سندره ورته ډالۍ کړم خو د سربازانو په ویاړ باندې بس یو غږ پورته کړه تل دې وي افغانستان ډېره زیاته مننه کوم ورځو په ګډه سره د ماسټر علي حیدر سندره کوو ای وقت بیرته راشه ای وقت بیرته راشه یو افغان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه چې ننګ په وطن وکړي داسې ځوان وزیږوه په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزیږوه په شان د خوشحال خان یا بادشاه خان وزیږوه راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هېواد راپورته چې بیرغ د ازادۍ کړي په هېواد بیا داسې یو بادشاه لکه امان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه ای وخت بیرته راشه یو افغان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه په مینه د وطن کې افغانان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه ای وخت بیرته راشه یو افغان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه نو بیا یا احمد خان یا میرویس خان وزیږوه ټپې د ازادۍ کړه باورات په خیالونو
راشه په شعرونو اوس راشه په شعرونو کې طوفان وزېږوه نو بیا یې احمد خان یا میرویس خان وزېږوه ای وخته بېرته راشه یو افغان وزېږوه نو بیا یې احمد خان یا میرویس خان وزېږوه چې نن په وطن وکړي داسې ځوان وزېږوه په شان د خوشحال خان یا باچا خان وزېږوه په شان د خوشحال خان یا باچا خان وزېږوه ارمان دوستانو یوه دنیا مننه چې تاسو زموږ ملتیا وکړله د انګام ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې واقعیت غرونه د ښکلاو څخه ډک دي او هره دره یې ځان ته بس ښکلیز اړخ لري زموږ موخه او هیله تل همدا وي په چکر خپرونه کې چې تاسو ته د ګران سمسور افغانستان ښکلاوې در وښیو تر بلې خپرونې چې بیا زه دلسور صافی ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسو په لویه مهربانه خدای سپارمه ټولو تخنیکي همکارانو نه مې نړۍ مننه د کمرې په برخه کې د فضل جان چې نن راسره واقعیت یو څه ستړی شو په دې غرونو کې او خواده خواته راسره جګ شو او د ایډیټ په برخه کې د سباون مومن نه تر بیا د خدای په امان د یو سرلوړه او آباد افغانستان په هیله